د افغانستان څلور تاریخي نومونه دي. لومړی آریانا، دوم یونان او باختر، دریم خراسان، څلورم اوسنی افغانستان. د دغو څلورو له جملو څخه دلته تاسو ته د آریانا په اړه معلومات درکوو. افغانستان په پخوا زمانه کې د آریانا په نوم یادېده. دغه نوم د هندو آریایي د یوې قبیلې د نوم څخه اخیستل شوی چې البته نوموړې قبیله د نورو شاوخواو نږدې قبیلو په پرتله ځان شریف، بهادر، د اختیاراتو خاوند او د یادولو وړ صفتونو څښتنه وه. آریانا د افغانستان ډیر لرغونی نوم دی چې د اوستا له میلاد څخه 1000 کاله مخکې له وخته تر 5مې زیږدیزې پیړۍ پورې د 1.5 کلونو په ترڅ کې دغه هیواد ته ورکړل شوی و. آریاو چې د آریا اوسیدونکي معنا یې ورکوله، په اوستا کې دغه نوم د آریانا په بڼه راغلی دی چې د هغه په وړاندې بیا د توریانا نوم یعنی توریایي آریایان چې له جیهون څخه پورې غاړه یې زوړ ژوند درلود. په هر حال د افغانستان همدغه نوم د ایرنا او آریانا نوم و چې وروسته بیا د پاریس په نامه هیواد کې د لږ بدلون په راوستلو سره د ایران په بڼه ومنل شو. د هغې لوی جغرافیایي منطقې پخوانی نوم چې اوسنی افغانستان پکې پروت دی په تاریخي آثارو کې د آریانا په نوم ثبت شوی دی او د 50 درجو شرقي طول البلد او 25 او 35 درجو شمالي عرض البلد په منځ کې موقعیت لري. د افغانستان لومړنی نوم آریانا دی. مشهور مورخ ویلسن لیکي چې په پخوانیو وختونو کې افغانستان د هغو ځمکو څخه عبارت و چې د هند او پاریس ترمنځ پراته و. پخوانیو یونانیانو ورته آریانا، په پخواني پاریس کې ورته آریا یا آریانا، په سانسکریت کې ورته آریا او په زند کې د آریاویج په نامه یاد شوی. دا کلمه او دا آریا کلمه د سانسکریت نه اخیستل شوی. آریا د لوړ، د قدر وړ او ښاغلي په معنا راغلی او آریانا د لوړو خلکو ځای و. یونانیان یوازې د اسکندر او یا د هغه نه لږ وروسته دا کلمه افغانستان ته استعمال کړې. د آریانا نوم د 1000 کاله قبل المیلاد نه تر 1500 میلادي کلونو پورې استعمالېده. د آریایانو ژوند په زراعت ولاړ و. د وخت پر مخ تللي خلک وو. کلاګانو یې برجونه درلودل او په برجونو بیرغونه رپېدل چې د دوی د دبدبې نمایندګي یې کوله. کله چې د آریایي ژبو نوم اخیستل کیږي په هغه سره مطلب کله هندو اروپایي، پرسیک، لویدیځ باختري، مرکزي باختر او هندي ختیځې ژبې وي او کله کله ورنه مطلب یوازې باختري او پرسیک ژبې وي چې په عنعنوي ډول د ایراني ژبو په نامه هم یادېږي. ایراني ژبې دغو ګروپونو ته ویل یوازې یوه اصطلاح ده چې په علمي دلیل برابره خبره نه ده. یعنی که پرسیکو ژبو ته ایراني وویل شي مجاز لري، اما باختري هیڅ کله ایران ته نشي منسوبېدلی. ځکه نو دغه ډله ژبې زه د آریایي په نامه یادوم او دریو اړو ګروپو مجموعه هندو آریایي بولم. آریایي مړې ژبې دا دي: اوستا، منځنۍ پارسي، سوغدي، لرغوني خوارزمي، باختري، ساکې، میدي ژبه، سکیپي ژبه او پارتیاني ژبه. د آریانا کلمه د آریایانو د ټاټوبي لپاره استعمال شوې ده. آریایان سپین پوستي خلک وو چې د لوی مهاجرت 2025 قمري میلادي په شاوخوا کې د چین د شمال له دښتو او منګولیا څخه د لویدیځ او جنوب لویدیځ
په لور مهاجرت وکړ. لومړی د اکسوس په شمال کې په هغه ځای کې چې د آریا ویجه په نامه یادېده ځای په ځای شول. د دوی شمیر د وخت په تیریدو سره زیات او د آموس سیند جنوب ته راتیر شول چې له هغه ځایه یوې برخې د جنوب او جنوب ختیځ خواته د هند په لوري او بلې برخې د لویدیځ په لوري پاریس او وړاندې د اروپا قارې ته مهاجرت وکړ. د آمو د سیند په جنوب کې د هندوکش په شمالي او جنوبي درو کې له میشته کېدو وروسته د آریایانو لوی مدنیت او دولتونه جوړ شول. هغه لومړني آریایي دولتونه چې په تاریخ کې د هغوی په هکله څه ناڅه معلومات شته د پیشدادیانو، کیانیانو او اسپه کورنۍ دولتونه د یادېدو وړ دي چې د موجودیت وخت د 600 قمري څخه تر 2000 ترمنځ اټکل شوي دي. په هر حال همدا ایرنا او آریانا نوم و چې په راتلونکي کې په ډېر اندک توپیر سره د پاریس په هیواد ایران تبدیل او قبول شو. د آریانا ښارونو عبارت دوی له بلخ، کابل، کاپیسي، اوپیان، ارتکان، بست، فرا، پروپوتزیا، ارکواتیس، ازوالیا یا اوزولا، پوکلیس، نیسایا، نگار، هیلو، ناکې او بامیکان څخه دی. د میلاد څخه 3000 کاله وړاندې په آریانا کې باختریانا د نفوسو د زیاتوالي له امله 2 قبیلې د ماد او پاریس په نوم لویدیځ خواته د نویو څړځایونو او اوسېدو ځایونو د پیدا کولو دپاره وخوځېدې. په 9مه زېږدیزه پیړۍ کې د ماد قوم چې آریایي توکمه او آریایي ژبه ټبر و په اسوري ډبر لیکونو کې د دوی مرکز اګمتان، د هیرودوت په لیکنه کې اګمتان همدان و. د هیرودوت په وینا له 550 زېږدیز کال څخه تر 201 پورې 4 مادهیي پاچاهانو حکومت کړی دی. دیوکس د هیاکو زوی له 655 څخه تر 208 زېږدیز کال پورې. پریاورتوس د یوکس زوی له 633 څخه تر 655 زېږدیز کال پورې. دریم اتیاګس اشداق د هومو خسشر زوی له 550 څخه تر 585 پورې. 15 کاله پاچاهۍ وروسته د ماد دولت پای ته ورسېده او ځایه اخامنشیانو ونیوه. هیرودوت په وینا د ماد دویم پاچا پرورتش د آرین استوګن ټولې ختیځې ځمکې د باختر او جیهون تر غاړو پورې نیولې وې. د ماد پر پیر د آریایي خلکو یو ټبر چې پارسوا نومېده له شمال څخه جنوب ته لاړ. هغه ځمکو کې میشت شول چې وروسته د همدغه ټبر د نامه له امله پاریس وبلل شو. د پارسي 6 ټبرونو په منځ کې په ښار کې اوسېدل. یو هم پارسګاد و چې مشر یې اخامنشن له 615 څخه تر 200 زېږدیز نومېده او د ده له پشته د اخامنشیانو په نامه پاچاهان وزېږېدل. تاریخ پوهان د دې تابلو په جوړښت یوه خوله نه دي، خو هغه څه چې ایران باستان ترتیب کړي تر نورو غوره ښکاري. اخامنشي پاچاهانو له 200 زېږدیز څخه د ایالتي امیرانو په توګه د مادي پاچاهانو تر ادارې لاندې په اعلام کې حکومت کاوه او د ماد وروستي پاچا ستیاګس چې یو ناپوه سړی و خپل لور یې دریم داریوش اخامنشي کمبوجیا ته ورکړې وه چې د هغه له نسه کوروش سیروس وزېږېده. هغه د ستیاګس په ضد پاڅېده او له منځه یې یووړ. په 1559 زېږدیز کې د یوې لویې شنشاهۍ بنسټ کېښود چې د ایران د فلات ټولې سیمې پکې راتللې. که څه هم د کوروش د اخامنشي کورنۍ اوم پاچا و، خو د دې کاله لومړی لوی فاتح ګڼل کېږي. وروسته تر هغې چې لویدیځ خواته یې د مدیترانې تر غاړو پورې هیوادونه ونیول، د پاریس ختیځ خواته یې مخه کړه. ګورګان، پرسووا پارت، آریا، هیروهرات چې پلازمینه یې ارتکانه وه، درنګا، درنګیا اوسنی سیستان، د تامندروس، هیتیومنت،
هلمند سیند په غاړه هاوریوتیش هورتوتیې ارکوزیا ارغنداو د کوپن کوبا کابل د سیند ناوه د اوپري سیند پارپامیزاد هندوکش غرونه د ګندهارا ولایتونه له ننګرهاره تر سیند تر غاړې پورې باخترش بکتریا بلخ ساکوهوما گاو پامیر تر غرونو پورې او همدارنګه د آمو آخوانه سوګودو سغد تر اورکارتیس سری دریا د هینوا هوارزمه او مرګیانه مرو ډاګونه او دشتونه له هخامنشي هیواد سره وتړل. کوروش په 1590 زیږدیز کال په یوه جګړه کې ووژل شو. دریم کمبوډیا د ده په ځای کښېناست. د ده د فتوحاتو یې تعقیب کړل چې د مړینې پر وخت یې هیواد د لویو او پراخو هیوادونو څخه و. داریوش د دې کورنۍ نهم پاچا 1522 زیږدیز د پلار وروسته په تخت کښېناست. د یونان څخه تر هند پورې په دې لویه ساحه کې حکومت کاوه. داریوش په 486 زیږدیز کال کې مړ شو. د هخامنشي واکمنۍ د مدنیت او فرهنګ آثار په افغانستان کې هم پاتې شوي دي. په پاریس، شوش، مصر، الوند، په غره او نورو ځایونو کې د داریوش ځینې لیکنې پاتې دي چې په مصري شوشي او میخي لیکدود لیکل شوي دي. د دغو ډبرلیکنو څخه غوره لیکنې د پاریس په نقش سیتم او بستون کې له داریوش څخه پاتې دي. په هغې کې د آریوش د هغو هیوادونو نومونه لیکلي دي چې د ده تر واکمنۍ لاندې وو. هغه چې زموږ د هیواد تاریخ پورې اړه لري دا دي: لومړی پروتوه خراسان او ګرګان، دوم باخترش بلخ، دریم سغوده سغد اوسنی سمرقند، څلورم کرمانیه کرمان، پنځم ګدوزي د افغانستان سهیلي سیمې تر سمندر پورې، شپږم زرنګه زرنج، اووم هریوه هرات، اتم او ارازمیه خوارزم، نهم ګراران کابل او پېښور، لس هندوش سیند، یولس تته ګوش د کوهاټ بنو او خټکو سیمې، دولس سکهو مورکه د پامیر خواوشا سیمې، دیارلس سکتیګر خنوده د تیره خوله خاوندان ساکایان، څوارلس سکتیا تر دریا د سیند خواته ساکیان، پنځلس هارورتیش ارغنداو ارکوزیا. د داریوش پراخ هیواد 11 ولایتونه ساتراپي درلودل. په هغې کې ټول اوسنی افغانستان، پورتني ټول ولایتونه او سیر مځمکې شاملې وې. یوازې همدومره ویل کېدای شي چې له 1550 زیږدیز یعنې د داریوش له راتلو څخه بیا تر 311 زیږدیز کال پورې هخامنشي شهنشاهي د اسکندر مقدوني په لاس له منځه تللې. د آریانا خاوره د هخامنشي لوی شهنشاهي یوه برخه وه او آن د سیند آخوا پنجاب یوه برخه هم ورپورې تړلې وه.